پجمندانا ولې تپوس زما ونه کو زما یارا که جنادي ته ملالي دا ته د پارمان کسکر دی گاونډي خو نه طبیعت میں خرابی کی چې جانان رانه لری لری ګرځي دا ژوند می تباکی کی چې خپل یار رانه لری لری ګرځي. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوم ځای کې لگا دین بیکاو ټو یو اباؤٹ ټو رسل فرام اباؤٹ ټو کیمپس هیوی ډے ټو خراباری گاونډ مې کوم ځای کې بیکاو ټو یو خراباری اباؤٹ سٹاپ اباؤٹ رشکا ها رشکی سره او دغه دې رشکا مې اباؤٹ ټو سٹاپ دغه یو کس چې کله چې څنګه کنه نو بجی اور یو او چې چاته وځي ته بدل کنه وای اخیر یو ها او چې چاته وځي خوخ مې هغه د بسوي I love you too. I love you جان یلا ما 99 کروڑ عرب ډالر راګي 99 کروڑ عرب ډالر دې ته وای مړه د څه غوښتنه کوي کتونکو تاسو هم غواړئ خدای نه غواړي خدای غفور رحیم دې پورا بدر کوي اول دې خلک دومره پیسې خو په پاکستان نشته نو ملکونو کړو مې د پاکستان نه غواړم مې د خدای په نه غواړم. سلامونه او ډیر زیات احترامات قدرمنو زه محمد کاشف یم او تاسو ګورئ ولسی عدالت زما تر څنګه ناشته سوکو شاهر احسان ارمان قدرمنو راغلیو دلته اٹک تا او پاټک کې بیا خیرآباد کې ناشته یو د نذیر بای ملمانه یو دلته راغلیو خو په داش ازلمه مې ولیدو او سره په لار باندې ملاو شو نو ما خو چونګې نه پیژاندو خو دا کلیپ ډیر زیات وایرل شو چې په ژوند خو دې زما ته پوس ونه کو کمرګل مې بیا را لینو تاسو نور کلیپ اوریدلې نو قدرمنو کتونکو نن دغه الکس سره خبره اترې کو چې دوی دا کلیپ څنګه وایرل شو دوی دا خبره څنګه وکړلې او دوی دلته څه کاروبار کې د دوی بیک گراوند څنګه دی او څه کاروبار دی نو د دوی سره تفصیلی خبره کوي یو سومنټا ستاسو پورا نوم اسد ارمان دی احسان ارمان سیبو په خپل پروګرام کې تخر کړی و ډیر مهرباني خو خوشاله تا احسان څنګه خیر دې شکر دې بخوري په حق دې ټیم را غواړي او کار څه کار کوي لګي زه خو ما هیڅ کار نه کوم چې دا کلیپ پوهه شو چې پته مې شکو هغه ها تعلیم دې کړی دی او دا خیره سونا تقریبا یو لسم کې کړی مې یو دوه پیپر پیل شي مې پرې خو لسم کې دوه پیپر پیل شوی او یا په چلو دې نه چاو دې نه کیږي نه دې نه چی څنګه چنچې کې خوشاله رشکا چې چلے دا خوشاله چې سره د اسلام آباد کې دی خوشاله نه مړه دا اسوي دا کلیپ چې ستا وایرل شو کنه دا تاسو څنګه چا سره د انټرویو کول پاره کې دا ویلو کسري ویلو دا اصل کې انټرویو لګیو کله به یو شی وای کله بل شی وای ما ته خیر دی ما خراب کړه ما ته خیر دی خیر وای دا غوښه ما ته خو بل نه و دا خو دې ته وایرل شو پکې ها نو کومه تعالی دماغ خراب کړل نو موږ کاشف خان دا شعر بډالای کی کنه او هغه شعر بم ته اورو خو درته وایا چې دغه نه علاوه نور څه شعرونه درځي بلا شي ها دا خو بغاټ کارو چې دا شعرونه مزاحیه شعرونه راته وي او تاسو له انګلیش هم ډیر زیات درځي کنه هغه کال به ملاو کې موږ ته باندې انګلیش هم وایي ها شعرونه ډالې کې کتونکو دا زما یو شعر زما دا خپل دا شعر هم ما خوخيږي ډیر خلکو په خوخيږي کنه طبیعت میں خرابی کی چې جانان لری لری ګرځي طبیعت میں خرابی کی چې جانان رانه لری لری ګرځي دا ژوند می تباکی کی چې خپل یار رانه لری لری ګرځي او اې کی به تاریخ خدای به غر کو تباکی الله اې کی به تا خو دې به غر کو تباکی ستاد لاته جانان ما لری لری ګرځي فرمان کسکر خو دې گاونډي نه 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 دا شیرونه خپل لګي الحمدلله دا برید څنګه تاوي نو بدل تا نو دا خوشته دي نو تاسو تاوه بس دا څه دا ول خاصه پیخيږي ها نور څه مزاحیه شیرونه بس بلاش شروع دي الو السلام علیکم وعلیکم السلام کوم ځای کې لگا دین بیکاو ټو یو اباؤٹ رسل فرام اباؤٹ ټو کیمپس هیوی ډے ټو خراباری گاونډ مې کوم ځای کې بیکاو ټو یو خراباری اباؤٹ سٹاپ اباؤٹ رشکا ها رشکی سره او دغه دې رشکا مې اباؤٹ سٹاپ می زبردست دا د انګلیش ته جی د انګلیش نور د انګلیش کې سو وای دا یګه یو کس چې کنه چې څنګه کنه تر نږدې شه هغه د وجه اور یو او چې چاته وجه ته بدل کنه وای اخیر یو ها او چې چاته وجه خوخ می هغه د بسوي هغه I love you too I love you جان تاسو کارو کا راکې چې ته مونږ ته چې راستاسو مونږ قدر کو دا برات انګلیش کې څنګه وي because you get to become Kherabat. As I to Kashi become to my friend. About this, I welcome to most.
ثانک یو جی دا ته وایا چې کوم کلیپس تاسو وایي شو هغه کوم کلیپو او دا چې لیپ وګوره یو کس چې مشهوري کړه نن سبا خو په پاکستان کې دا اصول یې مولا پته بدوي خبر مشهور چې مولا پته کړه دوی او یو داسې کار کې بغیر اسلام سره مشهوري کی الحمدلله چې ما داسې کار یو کندل مې خو نه وته لکه شیر په انداز کې دا غړي وایل شو هغه سزا چې په ژوندانه خو زما ته پوس ونه کو زما یارا به وایا په ژوندانه خو ته پوس زما ونه کو زما یارا که جنازه ته ملالي دا تاسو څنګه دا شعر لکه ذهن کې دا تاسو مخکې نه لیکلی وو که دا څنګه که एकदम داسې ذهن لرالی دا ما مخکې لیکلی او خپل ملګري پسې هغه ما سره وړاندې نه نو څنګه هلکو لکه ملګری دی وړوکی ملګری و که نه غټ ملګری و که ښایسته ملګری و نه exactly become to you are سرکاري about amount دا سرکاري خبرې دې نه بوزو دا سرکاري خبرې خو نن په لږې شیشه باندې راوړل غواړي که نه که نه بیا خو لانجه جوړېږي لانجه جوړېږي لکه نور ته په عشق کې څه وی بیخي داسې یم چې بس سړی کړي بس سکروټی ورالټی یم دا راته ووایه مزاحیه څه دې په زړه یې راته ویلی شي زه به یو شعر وایم مزاحیه ډېر ښایسته شعر دی وایي چې خوشحالي ځان ته په خپله ورکوه خوشحالي ځان ته په خپله ورکوه که بل څوک درنه نه درکوي بیا خپله ورکوه دا مطلب دا دی که یو کس خپله خوشحالي نه وي که نه نو بیا بل څوک درنه ورکوي که نه خلک ملګري دښمنان دي نو بیا نه خپله ورکوه نو مطلب دا دی لکه خوشحالي ځان له په خپله بیا ورکوه خپله ورکوه هسې ځان له ښه خوشحاله وه ته په ژوند کې کوم څیز ښکلی ښکاري ښه ښکاري ما ته خو په ژوند کې ما صرف پیسه خوند نه دي بس ښه ښکاري صرف پیسو سره صرف پیسې بچې صرف پیسې یو عیاشي وي بس عیاشي یو سره دغه وي ایټ وي یو سره سیویک وي او دوه هلیکاپټر وي دوه جهازونه وي او بچې سټې مې دغه دوبۍ ته کاشه پیدا کوم به خیره لګي ګوره دا ولې نو استاد دا خو ګوره دار چا خوښي که نه کمال خو به دا وی چې ستا دین لږ ډېر څه خوښ وی که نه ما خو دومره زه خدای پاک نه غواړم یا الله ما 99 کروڑ عرب ډالر راکړي 99 کروڑ عرب ډالر ډالر دې ته وایي مړه داسې غوښتنه کوئ کتونکو تاسو هم غواړئ خدای نه غواړئ خدای غفور رحیم دی پوره به درکوي اما ځینې خلک وایي دومره پیسې خو په پاکستان کې شته نو ملکونو کړه ما زه پاکستان نه غواړم ما زه خدای پاک نه غواړم 99 کروڑ عرب ډالر راوړي چې یو ډالر اوس په 300 روپۍ دی نو دې نه خو ډېر دا خو ستا د سوچ نه خبره دا ورته شمارې څنګه شمارې نه څه بل وضوي لکه تا چې 200 روپۍ راشي ته به پیسه کې زه پیسه کوم زه پیسه د خزانه نه وینم ښکا کړم نو رشکا ویل سوال کوي او ځان له بنه رشکا کله مګر چې بعد شي دا شو ته او ویټ به کوی وایي سبا کوم به سبا یې په خپل به سبا کې په خپل وته اله جوړه مې ګوره ها نو رشکا به په خپل سبا کې او ویټ به خپل سبا کوم او رشکا به خلک سبا کوم ها دې ته ځواني ها کتون کو ته په اخر کې سوي اخر کې به یو شعر وته وایم به بغینا په پروګرام وړاندې دا ما خسته شعر دی وای زما د شکر ارمان به نه پیدا کو خدایا الله زما د شکر ارمان به نه پیدا کو خدایا دا چې به مینم د جانان به نه پیدا کو خدایا او چې مدام په سرو سترګو جوړولې ملګرو یو رقیبو په شیطان به نه پیدا کو خدایا کنه رقیب او شیطان یو مقام دی کنه دوه یو مقام دا به جنت ورګړي زه ته پر ګور مشتا رقیب شته او بلا شي دي ما یو غونه چې شاعر سلمان به ته خله ماته کی او زما یار غزا ته یو نیم تل رقیبان ګرځي ها وا جی وا ډیر خولې شعر ډیر خولې دي دا ته د پارمان کسکر دی گاونډي خو نه خدای په دې بیا خو باندې ما ته هم دا شان شاعري نه چې شاعر مو شاعر په خدای په مور براډي نه پس بیا وګړي ګلو په ستا بشار شاعر زبردست دا شاعري خپل کې لکه په خپل کې سبب کاز پر دې شاعرونه ورانه کړه یو شعر مې پکې بدل نه ها خوشحالي ځان له خپل ورکو دا تعالی کړي نه بچا ده لکه ما انداز یې غدا څه ما بل انداز کړو قدرمنو دا نه زموږ پروګرام چې تاسو واورئ وکړو امید ده چې خوند او مزه به متغست د بل پروګرام پر خپل رور کاشف لور کی اجازه پیو غواړه کنه او زما ټول مسافر او ملګرو زه خواسته او چې بس ما ته لګي پیسې ما څه کې غریب شوی مو بس لګي دولت مولدا چې کنه چې انسان کنه چې خرچې نه به شهري زړه شغولې شهري چې شهري لپاره بادام غوړي بادام په پیسو کېږي او سر به غوړي کنه نو اخیرا دا پیغمبر کوئی د عمل پیسې او ټول مسافر نو زما سپیشل سلام دي واخیر الحمدلله رب العالمین.